अस्सलाम वालेकुम ګرانوال ګورل که څنګه تاسو ته په دې سکرین باندې د دوه ویډیوګانې ښکاري دغه شانتي ویډیو بس تاسو څنګه جوړوي چې په خپل موبایل دغه شانتي په پکچر کې په کوم د خپل خوښه تصویر هغه کا پاره کې لپټاپ او ټیبل وی کا هغه سینری وی کا څه قسم تصویر نو هغه تصویر کې تاسو خپل موبایل دغه شانتي لګول شي ملګرو دا بندرته ځنن په دې ویډیو کې خایم ټول ایډیټینګ ډیر زیات آسان ډیر زیات سمپل دی په دې کې هیڅ مشکل نشته هر سړی دغه شانتي ایډیټینګ کولی شي دغه شانتي ویډیو جوړولی شي نو ملګرو ویډیو ډیره زیاته خوندوره ده اخیره پورې لازمي وګورئ چې په ټوله خبره باندې تاسو پوه شئ خو ویډیو سٹارټ کولو نه مخکې که چېرته تر اوسه پورې تاسو زما د ویډیو لایک کړی نه نو فټافټ یار لایک کړئ او که چېرته په یوټیوب چینل کې ګورئ نه سبسکرایب کړئ که په فیسبوک کې ګورئ نو په اوله کمنټ کې مې د یوټیوب چینل لینک ورکړی دی هغه کلیک کړئ زما یوټیوب چینل به کولو شي هغه زما چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ ولې چې زه دغه شانتي ویډیو الته ډېرې زیاتې اپلوډ کوم اول الته اپلوډ کوم بیا یې زه فیسبوک کې اپلوډ کوم نو ملګرو ټایم به نه میس کوو زه به خپل ویډیو طرف ته او د ټولو نه مخکې چې د کوم تصویران دي چې په دې کې ته خپل موبایل سیټ کړې اول به دا تصویران ته ډاونلوډ کړې نو دې ډاونلوډ کولو څه طریقه ده دې دپاره به موږ زه خپل موبایل سکرین ته او هلته به ستاسو ته پریکټیکلی زه ښایم چې دا تصویران به څنګه ډاونلوډ کېږي او هغې نه بعد بیا ایډیټینګ څنګه کېږي نو راځئ ملګرو موبایل سکرین طرف ته لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته نو دلته بس تاسو ګوګل کولاو کوئ دلته به سرچ کوئ یوټیوب ویډیو بیکګراوند ایمیج نو دغه شانته آپشن به درته راشي دلته د موبایل او د چې والا چې کوم آپشن موبایل تصویر د دې باندې زه کلیک کوم نو دغه شانته توړه لږ زیات به دلته لوډینګ لاړ شي دلته به ایمیج کولاو شي ما سره ډېر زیات ایمیج راغلو دلته نه تاسو ډاونلوډ کولی شي نو زه په دې بل تصویر باندې بیا کلیک کوم نو کلیک مې په وکړو لاندې ما سره به ټول دغه شانتي ایمیج راشي دغه شانتي تصویران راشي نو کوم چې ما خوښ وي زه به هغه ډاونلوډ کوم ګورئ او دلته لیکلي دي په شنه کلر کې سی مور نو په هغې باندې ما کلیک وکړو دلته به ما سره بالا تصویران راشي چې کوم زما خوښ وي زه به هغه ډاونلوډ کړم چې کله ډاونلوډ کړم بیا راځئ کاین ماسټر ته ټول بیا ایډیټینګ هلته تاسو ته ښایم راځئ نو ملګرو ستاسو کتلی شئ زه کاین ماسټر ته راغلم دلته سمپل ستاسو په دې پلس باندې کلیک وکړئ ستاسو ته به ښکاري کریټ ناو نو سمپل په دې باندې کلیک وکړئ دا سوله نو چې کوم یوټیوب والا بریکټ دی دې باندې به کلیک وکړئ او نیکسټ باندې به کلیک وکړئ نو ستاسو ګیلري به اوپن شي ګیلري چې اوپن شي نو سمپل ستاسو چې ما کومه مخکې طریقه وښودله په ګوګل نه به تصویر را ډاونلوډ کړئ نو هغه تصویر به ستاسو دلته سلیکټ کړئ لکه څنګه چې زما دا تصویر راواغسته او دلته مې سیټ کو نو دې نه سیټ کولو نه بعد بیا به ستاسو داسې وکړي چې بیا به په لیر باندې کلیک وکړئ دا لیر تاسو ته ښکاري میډیا باندې به کلیک وکړئ ګیلري به بیا کولاو شي نو بیا به ستاسو موبایل سکرین ریکارډینګ راواخلئ سکرین ریکارډینګ به د موبایل نه کړئ نو بیا به هغه راواخلئ لکه څنګه چې اوس زه دلته ګورم ودرېږه زما دا دی دا نو ګورئ زه دا سکرین ریکارډینګ راخلم او خپل یې بیا سیټ کوم دا وګورئ دا ما راواخیستو او بیا دلته ما سیټ کو نو ګورئ دا دغه شانتې راغی او اوس په دې باندې بس تاسو څه کوئ موبایل کور لګوئ موبایل کور به څنګه لګوئ اول ټول نه مخکې دا چې کوم بیکګراوند ما سلیکټ کړی او دا به تر اخره پورې دغه شانتې ویډیو سره سیټ کړئ ټیک شو دا هم سیټ کو اوس به د ویډیو د موبایل کور راخلو هغه به څنګه راخلو د دې دپاره مطلب دا چې تاسو غټوئ وړوکوئ کوم ځای سیټ کوئ هلته سیټ کولی شئ ما دلته سیټ کو ټیک شو اوس به د موبایل کور مونږ هغه شانتې ډاونلوډ کو لکه څنګه چې ما د بیکګراوند تصویر ما څنګه ډاونلوډ کو د ګوګل نه دغه شانت بس تاسو موبایل کور ډاونلوډ کړئ په ګوګل کې به سمپلی سرچ کړئ موبایل کور نو هلته بس تاسو ته میلاو شي نو ما ډاونلوډ کړي دي زه درته ایډیټینګ ښایم نو موبایل کور پی این جی به تاسو ډاونلوډ کړئ ټیک شو پی این جی موبایل کور پی این جی به ولیکئ نو هلته به ډاونلوډ شي نو دا ګورئ زما دا موبایل کور ما دلته سلیکټ کو نو اوس به دا په دې سکرین ریکارډینګ باندې سیټ کوئ نو ګورئ تاسو ما پې سیټ کو اوس مطلب زه پې صحیح سره سیټ کوم تاسو په آرام باندې سیټ کوئ زه لږ په جلدي کیم ځکه چې دا ویډیو چې زیاته اوږده نه شي ځکه چې ستاسو سره بیا هم دومره ټایم نه او ما سره هم نه نو ګورئ دغه شانتې سیټ شو خو لاندې چې کومې بټنې دي هغه تاسو ته ښکاري هغه پې زیاتې شوې نو اوس به دا مونږ ترې کټ کوو نو بیا به دا بس مونږ څنګه کټ کوو زه درته طریقه ښایم سمپل تاسو به څه وکئ دلته اول خو ستاسو د لاندې چې کوم ستاسو د ویډیو بیکګراوند ښکاري دا به هم تاسو اوږد کئ زه درته ښایم طریقه نو کروپینګ ته راشئ کروپینګ ته چې کله راشئ بیا به ستاسو داسې کار وکئ چې لاندې د بټنې چې دي دا به دغه شانتې غلې په خپلې ګوتې باندې کټ کړئ نو دا وګوره دا کټ شوې اوس راځو د دې لاندې زما چې دا کوم موبایل کور راغستی او دا به دغه شانتې اوږد کړئ او ویډیو اخره پورې به یې سیټ کړئ
نو دا هم سیټ شو. اوس تاسو ته ښکاري چې زما ویډیو چې کومه ده هغه ریډي ده، هغه کمپلیټ جوړه شوه. نو دغه شانتي ویډیو جوړیږي. دومره زیات مشکل، دومره زیات څه ګران کار نه دی، هر سړی کولی شي. نو ډیر آسان دی دغه شانتي ویډیو. زیات کسان وایي دا څنګه جوړیږي، نو دا بس دغه شانتي سیمپل ساده جوړیږي. نو دلته بس تاسو سکرین ریکارډینګ کې چې څه چلیږي هغه به دلته ښکاري. خلک به وایي چې که دا موبایل کې دا چلیږي او دا بس تاسو موبایل کور لګولې. نو ملګرو دا طریقه کار دی. امید لرم چې تاسو به په هر څه پوه شوي او دا ویډیو به سیمپل تاسو ځان سره سیو کړئ. نو چې سیو کړئ بیا یې اپلوډ کولی شئ. که ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ او کمنټ ولیکئ چې دا طریقه تاسو خوښه شوه او که نه.